د خیبر پښتونخوا 400 سیمې سره تعلق لرونکې مریم بیبي چې د عبید الله لور وه د ماښام په وخت کې د کور نه وتلې وه د لوبو دپاره د خپلو ملګرو سره. واپس کور ته د ډېر وخته پورې رانغله. د معلوماتو نه پس د جندي په غاړه په مړینې حالات کې وموندلې شوه. د دې ماشومې عمر 4 کاله و. چا درندګانو حلاله کړې وه او بیا یې دغلته غورځولې وه. د اختر دغه ورځې شپې چې د خوشحالۍ وي د هغوی په خاندان لکه د غم تېرې شوې. په معاشره کې د فساد د جنگ جګړو او د خرابۍ د راوستو دپاره خامخا خلک موجود وي چې هغوی امن نه غواړي. وخت په وخت په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې په قسمه قسم طریقو په مسلمانانو پښتنو ظلمونه کیږي او خاص کر ماشومان ټارګټ شوي دي. د ظلم او زیاتۍ نه پس د هغوی د قتل د وژنې خبر مخې ته راځي. تر کومې به داسې کیږي پکار ده چې موږ د خپلې بیدارۍ ثبوت ورکو، د خپلو ماشومانو خیال په خپله وساتو، د ناپېژندل شوي خلکو په حواله یې پرېنږدو او بېټیمه د کور نه په وتو ماشوم ته چې کله سزا ملاویږي او تپوس ترې کېږي نو باید چې بیا به داسې نقصانات مخې ته نه راځي. د ظلم تپوس په قیامت کې الله کوي. ظالمانو ته د الله سزا ورکړي. وایس آف پاکستان، دستور ټي وي، خیبر پښتونخوا 400.